وایي چې د ژوند هره ګړۍ له ستونزو او سختۍ سره مخ دی. نجیب الله نومیږي. 15 کاله مخکې د غزني په مقر ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو له لوري په خېټه کې په ګولۍ ویشتل شوی. هغه وایي ګناه یې دا وه چې په انګریزي ژبه پوهېده او د امریکایانو له ځینو رازونو خبر شوی و. دوی خپل منځ کې خبرې سره کولې. موږ زه له دا نورو انډیوالانو سره ماته مسافر دوی خپل منځ کې خبرې سره کولې. دوی د افغانستان باره کې خبرې کولې. Well, Afghanistan is a bad country. The people are bad people. They're on worth fighting for. They're always trying to shoot us. So why shouldn't we do that to them? Well, افغانستان یو خراب ملک دی. خلک یې بې عزته دي. خراب خلک دي. د یار وخت غواړي چې موږ ویلې نو موږ ولې دا له دوی سره نه کوو. اتیا یې بل ته وویل well if you want start with them. موږ ته اشاره وکړه. که غواړې نو له دوی نه شروع کړه. موږ ته اشاره وکړه. نو دې خبرې ما ته ډېر زور راکړو چې زه ور ولاړ شم. ما ورته ویل why would you shoot us? We aren't the Taliban. Nor did we did any bad to you. ما ورته ویل موږ خو طالبان نه یو. ستاسې به ولې نه م تاسې کوم بل ضرر در رسېدلی ده. ما چې دوی ته دا وویل دی یوه بل ته وویل well he understood all of what we said. well موږ په ټولو خبرو پوه سوی ده. well shoot him. اتې ورته ویل چې ویې ویله داسې بس ما منډې ته ځان برابراوه. دوی زه وویستلمه. نو اوس ما دغه حال ده. نجیب الله چې اوس 14 کلن دی وایي د ژوند سخت شپې او ورځې تېروي او په خېټه کې له شته ټپونو ځورېږي. هغه چې اوس مهال د کور سرپرستي پر غاړه لري وایي چې د ژوند له ستونزو نشي وتلی. چې ما ته د دلې په کابل کې ځای راکړي زه دلې واوسېږم. زه دلې خپل درسو ته دوام ورکړم او د ما تداوي دې وکړي. د ما تداوي خو اوس د ما تداوي دلې په افغانستان کې کېږي نه او د بل ځای کې اوس قدرت خو زه خپله نه لرم. او که دوی دا راته وایي چې دوی تر ما تېر وي نو زه مجبوره یم چې زه ځان ووژنم ځکه زه خو بله چاره نه لرم. سپین سارې مور وي هسې کور ته ولاړ شم خلک کور ته خوشحالېږي. زه چې کور ته ولاړ شم هغه مې تر سره راته ناست وي ټوله ورځ راته زاړي. که څه هم یو شمېر ملي سوداګرو له نوموړي سره مرستې کړي خو هومره نه دي چې د نوموړي د ژوند ټولې ستونزې ورحل کړي. او په خارج کې د عملیاتو لپاره کافي امکاناتو ته اړتیا وه چې موږ په دې اړه له ملګرو سره له تجارانو سره له بااحساسه خلکو سره تماسونه نیولي دي. امید لرو چې د نجیب الله جان د بهر د انتقال لپاره او د دوی د تداوی لپاره او د عملیاتو لپاره به امکانات په لاس راشي. دا یوازې نجیب الله نه دی چې د ژوند له سختۍ کړېږي. د افغانستان په ډېری ولایتونو کې دې ته ورته سلګونه نور ځوانان هم شته چې له ورته ستونزو سره لاس او ګرېوان دي.